سلام وقت نه دی انساني برداشت کی او ماته اجازه راکړي چې څو دقیقې خبرې د الله دین وکړم ورونو په دې باندې ښه باید وشي چې موږ د کوم دین دعوت وکړو چې هغه اسلام دا اسلام هغه لوی نعمت دی چې دا ټولو نعمتونو سره په دنیا کې د نفوس په اعتبار باندې په دې ټول عالم او نړۍ کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د دې نعمت نه بې برخې خدا د الله تعالی په موږ باندې فضل او احسان دی چې موږ یې مسلمانان ګرځولي دا د الله تعالی په موږ باندې مهرباني ده زموږ کمال نه دی یو خدا خبره باید وکړو دویمه خبره دا وکړو چې اسلام او ایمان یوازې د ژبې د وینا او د لافو نه عبارت نه اسلام او ایمان د وینا عمل عقیده د دین جوړ یعنی درې شی دي چې کله دا جمع شي نو بیا به ایمان د انسان پوره کېږي یو دا چې په خوله باندې اقرار وکړي کوم چې موږ آمنت بالله ټول مسلمانانو له ورځي چې په الله باندې ایمان او په رسولانو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان او په ورځ د آخرت باندې ایمان په تقدیر باندې ایمان چې خیر او شر د الله له طرف نه دی او بس د مرګ ژوند حق دی چې دې نه موږ تعبیر په څه شي کوو آمنت بالله سره کوو ایمان دغه وینا صرف نه ده کله چې انسان دغه وینا وکړي په دې باندې اقرار وکړي نو انسان په دې مکلف دی چې الله تعالی دته څه ویلي چې هغه وکړه چې هغې ته عمل وایي او یې ورته ویلي چې په زړه کې د دې عقیده وساته چې دې ته د زړه عمل وایي د زړه عمل د زړه عمل څه شی دی زړه په خپل عمل لري هغه د زړه عمل دا دی چې انسان ویره یوازې د الله تعالی نه کوي هغه ویره چې په هغې کې تعظیم او احترامي ظاهري اسباب هېڅ نه وي خو د الله نه ویرېږي چې الله به زما سره حساب کوي ما ته به عذاب راکوي یا به که زه دا کار وکړم په مصیبت سخته شم او همدارنګه ووایي چې دا د زړه د عباداتو نه مهم عبادت دی چې امید به هم یوازې د الله تعالی نه ساتي په هغه کارونو کې چې د الله تعالی نه علاوه په هغې باندې څوک قادر وي د مثال په توګه بریستې څوک ښه کوي رب العالمین دا نه د ډاکټر کار دی نه دا د پیر او د بل کار دی نه د پیغمبر کار دی نه دا اسباب دي که الله تعالی کوم اسباب دي کوم دوایي اسباب خو دا سبب نه دی چې ته بابا له ورشي یا د پیغمبر نه وغواړې بلکې په دې باندې ته ګناهګارېږي د دین نه وځي یعنې صفا توګه خبره دا ده چې د دین نه پې وځي که مونځ دې وکړو روژې دې ونیولې زکات دې وکړو دا ستا دخل دي دا زموږ خبره نه ده دا د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ټوله په همدې لګېدلې وه د ټولو انبیاو چې عبادت او بندگی او توحید الله تعالی په وحدانیت کې یو پېژني او دغې باندې سړی مسلمانېږي چې لا اله الا الله نو د لا اله معنا هم دا ده چې د عبادت حقدار د الله تعالی نه علاوه څوک نشته نو عبادت ویره شوه چې دا د زړه سره تعلق دا د زړه عمل دی امید شو چې دا د زړه عمل دی او همدارنګه د زړه عمل توکل دی چې اعتماد او پروسه او په مصیبتونو او په مشکلاتو کې تا په یوازې الله تعالی باندې دا د زړه عمل دی انابت رجوع کول دا د زړه عمل دی ویره په داسې ویره چې هغې کې تعظیم وي دا د زړه عمل دی نو دغې ته ایمان وایي او همدارنګه دغې ته عقیده وایي او بیا د اندامونو عمل چې موږ په دې مکلف یو چې مونځ وکړو په دې مکلف یو چې حج وکړو ځکه په هغې کې انسان بدن مصرفېږي دې عبادت څه مالي دي څه بدني دي څه داسې عبادتونه دي چې په مال کې الله تعالی په موږ باندې ماموره کړي په هغې باندې لکه زکات شو او
ځینې عبادتونه داسې دي چې هغه په دواړو سره ترسره کېږي، هم په بدن سره او هم په مال. حج کې هم بدن انسان لګي په عبادت باندې مصروفي او هم پکې مال لګي. نو دا ټول عبادت دی. د دې ټولو عبادتونو مستحق یوازې الله دی. شغه او فریاد یوازې الله ته وکړي. دعا به یوازې د الله نه غواړي. یوازې معنا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دا نه دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سردار د مخلوقاتو دی چې ته د هغه نه وغواړې چې یا رسول الله راورسېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د اول نه تر اخره پورې په همدې مسله باندې وه او د ټولو انبیاء او رسولانو په دې باندې اهتمام کړی دی چې یا قوم اعبدوا الله، او زما قوم یوازې د الله عبادت کوي. دا نه ده چې شرک دې ته وایي چې صرف بوتان له ورځه، نه، همدغه شرک دی چې ته قبر له ورشي، د قبر نه وغواړې چې دا ولي صاحب دی، دا بزرګ صاحب دی، او یا پیغمبر نه وغواړي. د دې وجې نه یو مثال تاسو ته کوم ځکه وخت دومره تقاضا نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځان مبارک وایي چې اے امتا لا تطروني كما اثرت النصارى في عيسى ابن مريم. تاسو زما په حق له هغه مبالغې مه کوئ چې کوم چې نصرانیانو د عیسی علیه السلام د مریم زوی په باره کې کولې. نصراني عیسی علیه السلام ته اله وایي که نه وایي؟ اصطلاح خدای ورته وایي که نه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ما نه تاسو معبود مه جوړوئ، اله مه جوړوئ، تاسو داسې صفتونه مه کوئ چې زما